د زنانو د تعلیم په حواله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي؟ یو شایسته حدیث تاسو مخې ته پیښوم، را سره واورئ او ډیر زیاتې در سره شیر کړئ چې زموږ تر مشرانو پورې ورسیږي، ځکه د زنانو د تعلیم چې کومه مسله ده هغه ډیره ضروري مسله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د جنت زیر ورکوم هغه چاته چې الله واغه ته دوی لونې ورکړي وي، د دې لونو صحیح تربیت وکي او په اخلاق سره ژوند سره وکي، دې سره ښه سلوک سره وکي او په دې باندې تعلیم حاصل کی، یعنی زده کړه په وکړي او بیا د دوی نکاح صحیح ځای ورلو کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دې کس لپاره جنت دی، یعنی دې کس ځای په ورځ د آخرت هغه جنت دی. دا رقم کچیر د چا یو لور وي یا د چا یو خور وي یا دوی وي یا دغه سي درې وي چې زیات وي کومي فرق نشته، خو لیکن کچیر ته صحیح تعلیم ولر ورکې، تربیت ولر ورکې، بیا صحیح ځای نکاح ولر ورکې، رسول الله فرمایي چې ستاسو لپاره الله جنت تیار کړی دی، جنت ستاسو په انتظار کې دی. اوس د زنانو تعلیم خاص کر په هغه فیلډ کې چې موږ زنانې او هغه ته احتیاج لري دا ډیر ضروری او لازمي دی. شریعت، اسلام، قرآن، حدیث هیڅ کله د زنانې د تعلیم لاره نه ده نیولې، خاص کر په هغه لار کې چې په کومه لار کې یو زنانه و بل زنان ته احتیاج لري. مثلا کچېرې یو زنانه بیماره سي نو د خپل بدن وینارنه ډاکټر ته نسی وښکاره کولای ما سوای زنانې طبيباني ډاکټرانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم ولې، د صحابه په وخت کې هم ولې او د تابعینو په وخت کې هم ولې او دغه سلسله تر اوسه پورې جاری وله. زنانه د تعلیم حق لري، زنانه د شریعت په لار کې د پردې لاندې خپل تعلیم جاری ساتلی سي، خو هغه لاره چې په هغه کې زنان ته موږ احتیاج نه لرو لکه انجینرینګ او دغسې دنیوي نوري شعبې چې په هغه کې موږ زنان ته ضرورت نه لرو، نو په کار دا دی چې زنانې هم په هغه کې زیات انټرسټ ونه لري، ځکه د دنیا سخت کارونه نارینه کوي، دا د زنانې په وس باندې نه دي. زنانه یو نازک شی دی چې الله رب العزت د دې عزت کول لپاره موږ ته حکم کړی دی چې تاسو د خپل زنانو عزت او احترام وکړئ. نارینه به د زنانو په کار کې حصہ نه اخلي، زنانې به د نارینه په کارو کې حصہ نه اخلي، دا د دوی کامیابی ده.